موږ تاسې ټول یو مقصد لرو چې هغه د الله جل جلاله رضا او اسلامي نظام په دنیا کې حاکم کول دي. موږ او تاسې ټول یو وجود یو. د امام د خبرو له ختمېدو وروسته عظام وویل زه اول دعا کوم امیر المؤمنین ته چې موږ ته یې دومره عزت راکړ او الله جل جلاله دې زما عمر هم دته ورکړي چې تر څو د ډیر وخت لپاره د رښتینو مسلمانانو خدمت وکړي او ورپسې ستاسې څخه ډیره مننه کوم چې ما ته مو دومره مینه راکړه. رښتیا هم موږ او تاسې ورونه یو. زه چې دلته راغلی یم هیچا زما څخه دا پوښتنه نه ده کړې چې ولې پردي هیواد ته بې پاسپورته او بې ویزې راغلي یې. د دې پر ځای چې ما ته سزا راکړي عزت مې کوي. د پوهنتون دوره کې مې اسلامي خلافت او اسلامي نظام ویلی و، خو څنګه چې ما فکر کاوه اسلامي نظام تر هغه زیات خوند لري. بېشکه چې الله جل جلاله یو کامل ذات دی او یو داسې نظام یې موږ ته جوړ کړی چې د هغه خوند په سیکولریزم او ډیموکراسۍ کې نشته. زه باور لرم که زموږ او ستاسې د ملکونو پاچاهان د اسلامي خلافت په معنا او خوند پوه شي نو بیا به هیڅکله دیموکراسي او سیکولریزم ته مخه نه کړي. دعا کوم چې الله جل جلاله یوه ورځ زموږ او ستاسې پر هیوادونو هم د اسلامي امارت بیرغ ورپوي او هلته هم خلک د ملا محمد عمر مجاهد له فیضه برخمن شي. د دې خبرو وروسته عظام د مسجدوالو سره مخ د کور پر خوا روان شو. عظام غوښتل چې کور ته ولاړ شي خو کلیوالو ورسره زور کاوه چې ځان سره یې بوځي. اخیر عظام مجبور شو او د ګاونډي مهمنخانې ته د کلیوالو سره ولاړ. هلته مجلس خورا تود شو. ټولو کلیوالو یو بل سره داسې چلند او مجلس کاوه لکه د یوې کورنۍ غړي چې وي. عظام چوپ ناست و او د کلیوالو خبرو ته یې غوږ نیولی و. دلته ټولو عربي ژبه ویله. کله چې د یو کلیوال فکر شو چې عظام چوپ ناست دی نو د دې لپاره چې د عظام نابلدتیا لرې شي پر عظام یې ټوکه وکړه او وروسته یې ورته وویل ته ولې چوپ یې لکه چې زموږ سره د مجلس زړه نه غواړي. یو بل کلیوال هم پر عظام راغږ کړ او د ټوکې په ډول یې ورته وویل د ده لکه چې میرمنې ته زړه شو او ده ته بغیر د میرمنې سهار ناشته خوند نه ورکوي. په دې خبره د مجلس ټولو ګډونوالو وخندل. عظام هم وخندل او د ټوخي کولو وروسته یې وویل ملګرو زه قسم کوم نن زه داسې فکر کوم لکه زه چې جنت کې ناست یم او د الله جل جلاله نیک او جنتیان بندگان زما تر څنګ ناست وي او زه ورسره مجلس کوم. ما ته اجتماعي ژوند زیات خوند راکوي. زه انفرادي ژوند څخه سخت سړی شوی یم. هلته مو داسې انفرادي ژوند کاوه چې زما مور او پلار هم زما څخه په جلا کور کې اوسېدل. په هفته کې به یوه ورځ ملاقات ته ورتلم. ملګري مې اکثره په انفرادي ژوند عادت و. هغوی هم بغیر له کوم ضروري کاره چې ما سره به یوه بل وخت نه راتلل. نن چې ستاسې سره یو ځای ناشته کوم دا مې په ژوند کې لومړی ځل دی چې د ناشتې څخه خوند اخلم. له ناشتې کولو وروسته عظام د مجلس کسانو ته وویل نور به نو زه کور ته ولاړ شم چې میرمن مې یوازې ده او مسکی شو. د ټوکې په ډول یې وویل اوس به هم سخته راته غوسه وي که یې جنګ را سره وکړ لامل به یې تاسې یاست. په مجلس کې ناست یو مهاجر محمد لیبي ورته وویل کور ته ولاړ شه خو ژر به بیرته راځې ځکه بیا دې د مهاجرو هغه دفتر ته بیایم چې اسامه بن لادن جوړ کړی. عظام هم د هو په ډول سر وښوراوه. کور ته راغی. عایشې چې ناشته تیاره کړې وه د عظام په انتظار ناسته وه چې تر څو عظام راشي او یو ځای یې وخوري. خو عظام عایشې ته وویل ته خپله ناشته وکړه او خالد هم له خوبه ویښ کړه. زه ځم چې یو ځای کار لرم او بیرته له کوره راووت. د محمد لیبي سره د مهاجرو د دفتر پر لور روان شو. د مهاجرو دفتر ته چې ورسید هلته یې په دفتر کې ناستو کسانو ته خپله پیژندنه وکړه او ورته یې وویل زه د خپلې میرمنې او یو ماشوم زوی سره راغلی یم. په دفتر کې ناست یو کس سر داسې ښکته کړی و لکه ځان سره چې فکر وهي. د دفتر یو بل غړي پرې راغږ کړه چې څه فکر کوي. دا بل ورته وویل چې عظام په تشکیل کې نشي تللی ځکه کور یې یوازې دی او هر ورځ د خط څخه راتلی هم نشي ځکه اوس الحمدلله د مجاهدینو خط محمود راقي ته رسیدلی. عظام ته باید همدلته یوه وظیفه ور پیدا کړو. د دفتر مشر لا خبرې نه وې خلاصې کړي چې عظام ور غبرګه کړه محترمه زه کولی شم چې د جهاد لپاره خپله میرمن بیرته مصر ته واستوم. که هغه طلاق وغواړي زه به یې د الله د رضا لپاره طلاق هم کړم. د دفتر مشر ورته وویل نه عظامه جهاد یوازې ټوپک او جنگ ته نه وایي. ته کولی شي چې همدلته زموږ سره مرسته وکړي چې دا هم جهاد دی. الله جل جلاله به یې ضرور بدله درکوي خو زه فکر کوم چې تا ته دلته کوم کار په لاس درکړم.
په دې وخت کې محمد لبي وویل چې د نظام لپاره ما وظیفه پیدا کړه. د دفتر مشر ترې وپوښتل څنګه وظیفه محمده؟ موږ ته هم ووایه. محمد لبي وویل چې زموږ د جماعت امام هغه بله ورځ هم ګیله کوله چې تاسې ټول جنګونو ته ځئ او ما ته مو داسې کار را په غاړه کړی چې جنګ ته هم نشم تللی. نظام د الازهر پوهنتون د شرایطو پوهنځي څخه فارغ دی او د ده لپاره زموږ د جماعت امامت ډیر مناسب مسؤلیت دی. خو نظام چې کله دا خبرې واورېدلې نو یې وویل نه، زه د امامت لپاره نه یم راغلی، زه غواړم چې جهاد وکړم، زه جنګ ته ځم. د دفتر مشر د نظام خبره ونیوله او ورته یې وویل نظامه تر دې به لوی جهاد چیرته وي چې ته زموږ امامت کوې او بچانو ته مو درس وایي او ټول په جهادي عقیده سنبال لوی کړي چې آینده کې به هر یو ستا له برکته مجاهد وي. که رښتیا د الله جل جلاله د رضا لپاره راغلی یې نو همدا ستا مسؤلیت دی. که غواړې چې نوم وکړې او شهرت پیدا کړې د دې لپاره جنګ ته ځې نو موږ بښنه غواړو، ستا مرسته نشو کولی، موږ ستا ورونه یو. یقینا تا ته به هغه مشوره درکوو چې ستا د دنیا او آخرت د نیکمرغۍ سبب وګرځي. نظام چې کله د دفتر د مشر خبرې واورېدلې نو یې د هو په ډول سر وښوراوه او د دفتر مشر ته یې وویل سمه ده چې تاسې کومه وظیفه ما ته راسپارئ زه به یې قبلوم او انشاءالله تر خپله توان او طاقت پورې به یې په ښه ډول سرته رسوم. په همدې ځای کې نظام ته د مسجد د امام وظیفه وسپارل شوه. نظام ته د طالبانو د وخت 100 لکه افغانۍ معاش مقرر شو. خو نظام ورته وویل چې زما کورنۍ کوچنۍ ده، 15 لکه افغانۍ هم زما د میاشتې بس دي. د دفتر مشر د نظام پاکې عقیدې او اخلاص ته حیران شو. نظام چې کله کور ته راغی پر عایشې د خپلې وظیفې زیری وکړ. عایشه هم زیاته خوشحاله شوه او بیا یې ورته دا خبره وکړه چې الله جل جلاله هیڅکله د خپلو نیکو بندګانو کارونه نه بندوي او ویې ویل نظامه انجونو ماشومانو ته به زه درس ورکوم چې ثواب به مې هم وي او وخت به مې هم پرې تېرېږي. د نظام هم خوښه شوه. درېیمه ورځ نظام د مسجد امام شو او د کلي ماشومانو ته یې درسونه هم شروع کړل. یوه ورځ د مهاجرو دفتر ته ولاړ او هلته یې عریضه وکړه چې زما فقط یو ارمان را پوره کړئ، هغه دا چې زه یو ځل له امیر المؤمنین سره ووینم. د دفتر له خوا ورته وویل شول انتظار شه، بیا درته جواب درکوو. یوه ورځ مازدیګر د دفتر له خوا ورته خط راغی چې سبا د ورځې 9 بجې ستا ملاقات د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد سره کیږي.